السلام علیکم ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هله د چې تاسو ټول بخوسئ د 55مې برخې په پای کې تاسو اوریدلې و چې د شربله تحقیقاتو څخه وروسته رامین او ملګری د لندن کور ته لاړل. هلته یې لیک لندن ته ورکړ. ورته ویلې چې ته راته ولوله. په لیک کې 2 شمارې وي او له هغې څخه داسې معلومېده چې دا لیک یې ژرترود ته لیکلی دی. رامین سملاسي فریدریک راوغوښته او لیکي ورته په پاکټ کې کېښوده او سپارښتنه یې ورته وکړه چې له دروازې څخه یې د ژرترود کور ته وغورځوي. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. ادینا له رامین څخه وپوښتل وروسته دې څه په نیت کې دي؟ رامین ورته وویل ته د خدای روی ته وګوره. پاڅه او د لندن پر چپرکټ یو 2 ساعته ویده شه. ځکه رنګ دی الوتی او ډېر ستړی معلومیږي. تر لاس مې ونیول او د لندن د خوب خونې ته مې بوتله. ادینا وپوښتل ته چیرې ویدېږې؟ ومې ویل زما په فکر کې مه اوسه، یو ځای به ویده شم. د لندن غږ له هغې خونې څخه پورته شو چې ویې ویل په څه لګیا یې رامینه؟ د خوب له خونې څخه راووتم او بیرته لندن ته راغلم. هغه وویل له ادینا سره دې څه ویل؟ هیڅ. هغه د خپلې دندې په اړه غږېده. آیا تحقیقات را څخه کوي؟ اوه وبخښئ ښاغله رامینه، کومه موخه مې نه درلوده. ومې پوښتل بله خبره نه لرې؟ ویې ویل ولې نه. پوښتل مې وپوښتم چې له ژرترو سره باید څه وکړو. ومې ویل یعنې داسې ښایي چې ګواکې سر دې نه په خلاصېږي. ډېره ساده ده. تر څارنې لاندې یې نیسو او هر ځای چې ځي یې تعقیبوو یې تر څو مو اصلي موخې ته ورسوي. زه ډاډه یم چې وحشي الوتونکی له هغې پرته بل څوک نه دی. د لیک په لاندنی شمېر هم یوازې هغه پوهیږي. په دې حساب نو په همدې 2 ورځو کې له سپین سترین سره ویني هغه څه چې په دې مسله کې راڅخه پټ دي. د هغوی د لیدنې دقیق وخت ورځ او ځای دی. دا هم د ژرترود له څارنې روښانیږي. لندن وویل که وحشي الوتونکي د ژرترود مستعار نوم وي نو د هغې او سپین نسرین لیدنه له شک پرته په بانکوک یا د ښار په شاوخوا کې ترسره کیږي. د خبرو منځ ته مې ورمنډه کړه او ومې ویل د هغوی لیدنه خامخا د ښار دننه او په یو له خلکو ډک او رش ځای کې ترسره کیږي. خو پر دې ډاډمن نه یم چې ژرترود په بانکوک کې د کاپا وروستۍ ماموره وي. ته فکر کوي چې هغوی باید په بانکوک کې یو لښکر ماموران ولري. دا راته ووایي چې ستا خپله څو ماموران په لاس کې دي. ته ښایي سم وایي خو احتیاط باید وشي. ومې ویل فرض کړه چې ژرترود یوازې نه وي، کوم څه خو مو نه دي بایللي. اصلي کسان په زندان کې دي او یوازې پیغله ژرترود پاتې ده. کله چې هغه د خپل کور دروازه تر شا شفري لیک وویني ځان په پوهوي او سملاسي لاس په کار کیږي. نو 2 حالات دي، یا شفر خپله د دې په اړه دی او یا هم د کوم بل چا. په هر حال موږ خپله دا څارو چې قضیه روښانه شي. لندن وپوښتل د هغې د څارنې لپاره د څوک په نظر کې نیولی؟ ځواب مې ورکړ زه، ته یا هم ښایي فریدریک. په هر حال درې سره په ګډه کار کوه. نو څېره باید واړه وه. خامخا د ښاغلي انتوني هغه ږیره او بریتونه دي چیرې ایښي؟ د ادینا په کور کې باید وي. ومې ویل پروا نه لري، ته ځان په یو سپین سري بوډا واړوه. همدارنګه یوه جوړه نمرهیي عینکې هم پر سترګو کړه. هڅه وکړه د عینکو نمره دې ټیټه وي چې په عذاب دې نه کړي. وی پوښتل ته څه کوې؟ سګرټ ته مې اور ورته کړ او ومې ویل زما په کیسه کې مه کېږه. زه یا د هماغه انتوني ږیره او بریتونه کاروم او یا یوه بله څېره خپلوم. زما داسې خوښه ده چې د ژرترود د ټلیفون پر مهال ته د خپل میز تر شا ناست واوسې. لندن په حیرانۍ وپوښتل له دې خبرې څخه د اخر موخه څه ده؟ ومې ویل اخر نن یا سبا ژرترود پر یو ټاکلی وخت له سپین نسرین سره د لیدنې ژمنه لري. د کتنې مهال که نن وي یا سبا خو هغه باید د ناروغۍ له امله شرکت ته رانشي او له دې موضوع څخه به دې پر ټلیفون خبروي. لندن وخندل او ویل پوهېږم چې د قضیې کوم ځایونه سنجوي او په نظر کې یې نیسي. له سګرټه مې دود کش کړ او ومې ویل له دې پرته بل څه نشي کېدای. موږ باید یوازې دا هڅه وکړو چې ژرترود راڅخه ورکه نشي، ځکه که مو دا له لاسه ورکړه ټول زحمتونه مو اوبه وړي او دا خطرناکه لومه باید بیرته له هماغې سره راپیل کړو. دا ماموریت پر تا دی. خپله پوهېږي چې څه باید وکړي. نو څه کاره یې؟ زه اوس ستا مرستیال یم، مګر اوس خو وروستۍ کرښې ته ورسېدونکي یو. ته باید زما سره یې. هغه لاله ستوري څوکۍ څخه پاڅېد، لاړ او پر اوږد کوچ وغځېد او ویې ویل
اوس اجازه راکړه چې یو 2 ساعته ویده شم. ومې ویل پروا نه لري، زه د فریدریک تر راتلو ویښ پاتېږم. لیندن ویده شو. نه یوازې هغه بلکې زه هم نور ستړی شوم. د آرام لپاره مې ډېر وخت هم نه درلود، ځکه له لمر څرک سره مو کار پیلېده او هغه د پیغلې جترود څارنه وه. که زمان ګیرنې سمې وای تقریبا وروستۍ کرښې ته نږدې شوې وه. هوا تازه روښانه شوې چې فریدریک را ورسېده. ورڅخه ومې پوښتل بریالی شوې؟ ځواب یې راکړ. د ودانۍ دروازه پرانیستې وه. په زینو کې پورته شوم او پاکټ مې د دروازې له خولې څخه کور ته وغورځاوه. لیندن وویل اوس باید ولیدل شي چې څه کیږي. ورڅخه ومې پوښتل ته ویده نه وې؟ ولې نه؟ د دروازې د خلاصېدو غږ راویښ کړم. خواشینی کېږم، همداسې مخ پر وړاندې ځو. د کرښې په پای کې سپین نسرین وبخښې ساختګي 4 نفر ته رسېږو. البته دا پیغله جرترود ده چې د دې ماجرا پای ته مو نږدې کوي. اوس ته ویده شه، وخت چې را ورسېد را ویښوم دی. لیندن وویل خدای دې وکړي چې ستا ټولې وړاندوینې رښتیا وي. ومې ویل هڅه وکړه یو 2 ساعته ویده شي. هغه نور څه ونه ویل. فریدریک ته مې وویل پوهېږم چې ډېر ستړی او آرام ته اړتیا لري، خو چاره نشته. کولی شي تر لمر څرکه همدلته استراحت وکړي او وروسته په خپل ماموریت پسې لاړ شي. ویې پوښتل موخه مو د جرترود څارنه ده؟ هو سم وپوهېدې. نو بیا استراحت کومه معنا نه لري، له همدا اوسه یې پیلوم. نو پوهېږي چې څه باید وکړي؟ تقریبا خو ساسې له خولې اورېدل غواړم. په همدې شاوخوا کې د سهارنۍ خوري، وروسته په موټر کې ځي او د جرترود له کور سره نږدې درېږي او هغه ځای تر څارنې لاندې نیسي. کله چې هغوی له خپل کور څخه راوځي ورپسې کېږي او د موټر په بیسیم دستګاه زما سره تماس نیسي. کوښښ وکړه چې ماته د معلوماتو د راکولو ډول د پولیسو له دودیز هغه سره توپیر ولري چې که د پولیسو دستګاوې کشف کړي په ونه پوهېږي او د یوې شخصي مکالمې ګمان پرې وکړي. تر یوې لنډې چوپتیا وروسته مې وویل زه نورې خبرې نه لرم، که پوښتنه لري ویې کړه. ضروري لارښوونې مو ټولې راته وکړې. نو اوس تللی شم؟ فریدریک خدای پاماني واخیسته او لاړ. زه پر هماغه لاستوره څرخي چوکۍ هماغسې په ناست خوب ویوړم. لیندن را پاڅېد او کېناست. ویې ویل له بده مرغه له ډېر مهال راهیسې رامین د خبرو د مخابره کولو اجازه نه راکوي. ادینا وویل خو اوس یې درکوي ځکه دا یو له خپل ژوند سره تړاو لري. زه په کوچ کې ننوتم او ومې ویل تر اوسه چې هره پیښه شوې زما له ژوند سره یې تړاو لرلی. لیندن وپوښتل د سهارنۍ حال نه دی معلوم شوی؟ ومې ویل ما خو خوړلې. لیندن ارګمی وکښه. ادینا د لیندن خواته ورغله او ورته ویې ویل نن کوربته یې او د سهارنۍ غم باید ته وخوري. ما ساعت ته وکتل، د سهار 8 بجو ته 2 دقیقې پاتې وې. له ځایه وغورځېدم او ومې ویل تر څو چې تاسې سهارنۍ تیاروئ بیرته زه راځم. لیندن وپوښتل چیرې ځې؟ په داسې حال کې چې له خونې له دروازې وتلم ومې ویل همدلته په موټر کې یم. ځان مې د لیندن د کور تر مخ ولاړ موټر ته ورساوه. د موټر بیسیم دستګاه مې ولګوله او پر فریدریک مې غږ وکړ فریدریکا. څو شېبې وروسته مې له دستګاه څخه غږ واورېده. الو زه دلته یم، د خپلې لور راوتو ته منتظر یم. ډېر ښه فریدریکا، همداسې سم دي. زه د سهارنۍ خوړلو ته ځم. دستګاه مې وتړله او بیرته لیندن او ادینا ته راغلم. ادینا وپوښتل. ومې ویل جرترود له کوره نه ده راوتلې او فریدریک هورې ورته منتظر دی. لیندن وویل معمولا جرترود باید پر 9 بجې د خپل میز شاته ناسته وي. کېناستم او ومې ویل له سپین نسرین سره نن د هغې پر نه لیدنه لکه چې ډاډه یې. اوږې یې پورته واچولې او ویې ویل زه ډاډه نه یم، مطلب مې د هغې د کار د پیل مهال وه. ادینا وویل 2 دقیقې وروسته سهارنۍ تیارېږي، یو څه وچه ډوډۍ او 1 ګیلاس قهوه. په خندا مې وویل نو د لیندن په کور کې د 2 چرګانو د سره کېدو تمه لرله. د یو څه چې ډوډۍ او ګیلاس قهوه هم ډېره ده. لیندن په داسې حال کې چې جامې اغوستلې وویل اوس چې هر څه وایي زما وار هم راځي. 2 دقیقې وروسته ادینا 3 ګیلاسه قهوه له یو څه ډوډۍ سره پر میز کېښوده او 3 سره یې پر خوړلو بوخت شو. ادینا ته مې وویل ته به ژر خپل کور ته لاړ شي. له هغه ځایه به انتوني مصنوعي ګیر او بریتونه چې لیندني خیري واخ او ترو کاردو هوټل ته به یوسي. ویې پوښتل ستا خونې ته؟ ومې ویل نه، ښه دا ده چې ځان ته یې وخونه ونیسي او ما ته منتظره شي. لیندن وویل ولې تېروتنه کوئ؟ ومې پوښتل ولې کوم نوي شي فکر ته لاره وکړه؟ په مسکو شونډو یې وویل هغه ګیره او بریتونه ما د ادینا په کور کې نه دي ایښي، بلکې هربرت راڅخه ایسته او هوري د ده په خونه کې وغورځول. ومې ویل ما چې ویل د کومې نوې موضوع په اړه غږېږي، اوس یې عطا ایښي یا د هربرت له مخه ایسته کړي، خو ګیره او بریتونه همالته دي. پاتې قهوه مې له یو څه ډوډۍ سره وڅښله او پاڅېدم.
لیندن وپوښتل په فریدریک پسې ته ځي؟ د سهارنۍ تر خوړلو وروسته مې لومړی سګرټ ته اور ورته کړ او ومې ویل هغه باید یوازې پرېږدو. موږ اوس یو داسې ځای ته رسېدلی یو چې ان یوه شېبه لا هم باید له لاسه ورنه کړو. تاسې دوو ته خو به خپل کارونه معلوم وي. لیندن تش ګیلاس پر میز کېښوده او ویې ویل هو اوس به ته لارښوونه راته وکړې. ښه وروسته باید څه وکړو؟ ومې ویل زما خبر ته باید منتظر شئ او اوس خدای په امان. ادینا راپسې غږ کړل. کله چې ودرېدم ومې پوښتل څه مې کوې؟ وی ویل دومره دې تلوار دی چې ان مخ دې هم نه دی اصلاح کړی. روان شوم او ومې ویل ویدي کوم بل وخته اوس د ګیري خریالو وخت نشته. د لیندن له کوره راووتم او د پولیسو پر اسپارلي موټر کې د جرترود د کور خواته وخوځېدم. پر لار مې له فریدریک سره تماس ونیوه او ومې پوښتل د لور حال دې معلوم شو؟ وی ویل خبر نه یم، څرګنده نه ده چیرې ځي، لکه چې پلی تګ خوښېږي. څنګه ده؟ ظاهرا مستدرب ښکاري. له څېرې څخه یې معلومیږي چې پر حال نه ده. ډېر ښه، هڅه وکړه در څخه ورکه نه شي. ډاډه اوسه. د فریدریک د خبرو لیږدونې ډول ډېر عالي پیل شوی و. هغه پر جرترود د خپلې لور نوم ایښی و او دا هماغه څه و چې ما یې تمه لرله. د جرترود په اړه د فریدریک له معلوماتو څخه داسې ایسېده لکه اوږه پر اوږه چې ورسره روان وي. ډاډه وم چې د هغه د خبر ورکونې او زما د لارښوونې ډولونه له یوې راډیوي مکالمې سره ډېر ورته والی درلود. د پولیسو د ورپام کېدو امکان نه و. درنو اوریدونکو، دا و د 4 نفر پولیسي ناول شپږ 50مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونو